الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وفاعل لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحا فيجيء العكس ضمنا نحو ضربته وشاركته إلى آخر العبارة. مصنف رحمه الله د دې ځای وروسته خاصیت د باب مفاعلې ذکر کوي او دې ته سوی باب مفاعله کې به زیادت راغلی د الف نه د دې دغه نه وروسته سره راغلی د فانه وروسته الف راغلی د فانه وروسته الف راغلی نو فاعل به فاعل يفاعل مفاعله د فعل خاصیت دی د فعل خاصیت سره اولنې خاصیت د دې چې کوم ذکر کوي مصنف رحمه الله نو هغه مشارکت دی. مشارکت وفعل د باب مفاعله استعمالي سره لپاره لنسبت اصله د پاره د نسبت اصل خپل اصل سوق دی مشتق منه د اصل فعل سره الى احد الامرين چې نسبت شوی یو د دوو سيزونو ته متعلقا بالاخر او دغه اصل به متعلق وي په چا پورې په بل پورې للمشارکت د وجه د مشارکت کولونه او دا نسبت بسوي صراحتن بوي فيجيء العكس نو راځي به عکس څنګه چې نسبت د دنه بسته وشي بل ته وشي چا پورې چې متعلق راغلی وي نو ضمنن بوي دا سبوي ضمنن بوي دا به ضمنن راځي نحو ضربته مثال لغې سره وړي ضربته وشاركته منګه دلته اسانه معنی وکړه کنه چې شرکت کول د فاعل او د مفعول دی په مشتق منه د اصل فعل کې په دې شان سره چې صدور به د فاعل نه ولن صراحتن راغلی یعنی فاعل ته به نسبت شوی او وقوع په مفعول باندې اولا صراحتن راغلی وي او صدور به د مفعول نه ثانیا او ضمنن راغلی او وقوع په فاعل باندې سره راغلی ثانیا او ضمنن راغلی. نو ته دلته دا مثال د سی وایا چې ضربت زیدن ته جوړ کړي نه ضربت زیدن د معنی دا ده چې ما زید سو کړه مضاربه وکړه ما زید مضاربه وکړه نو مضاربه څه ته وایي چې مشتق منه د اصل فعل دلته دلته ضرب دی نو دا ضرب په اوله مرتبه کې نیغ په نیغه صراحتن دا د دې تو د ضمیر نه صادر شو او نسبت د دې ضرب چاته وشو دې تو ته شوی دی او دا تو ضمیر دا فاعل دی نو چې کله ورته مونږ نسبت وکړو نو څه وشو کله مونږ دې ته نسبت وایو او کله مونږ دې نسبت ته څه وایو نو کله مونږ وایو چې نه صدور تی راغلی دی نو ټول دا یو معنی ده بیا دغه صدور د دې نه چې راغلی دی یا دغه نسبت چې دې ته شوی دی نو تعلق او وقوع په چا پورې ده په زید باندې راغلی ده او دلته دا هو ضمیر دا مفعول دی نو زید منګه سو کو اسم ظاهر ک ضربت زیدن هم ته جوړ کو نو ول مرتبه کې دا جمله چې ذکر کینو معنی به دې سکه معنی به دا کې چې د دې فاعل نه صدور راغلی دی دا فاعل به دا به فاعلی او په زید باندې بس شي وقوع راغلی دا نو دا به سي مفعولی نو ته به دې سوي چې ترکیب کې به دا سي وي چې ضرب فعل له تو دا فاعل له زیدن دای مفعول له زیدن سره دای مفعول له ترکیب کې ودا سوی نو دا چې موږ دلته وایو چې نسبت به ولن صراحتن او صدور به ولن صراحتن او وقوع به اولا صراحتن راغلی په مفعول باندې او بیا ور سره دا خبره کو چې صدور به د مفعول نه ثانیا دا به واقع شوی نو دا ولی وایو د دې وجه سره د دې وجه دا ده چې دا په نحو کې فاعل نه دی اصل کې دا په نحو کې سره په نحو کې دا فاعل نه دی په نحو کې مفعول دی نو د نه چې کله صدور راغی او نسبت ورته د کوم فعل شوی دی نو دا وروسته مرتبه کې شوی دی صدور او نسبت چې ورته شوی دا وروسته مرتبه کې شوی دی او دا فاعل چې دته نسبت شوی دی اوس په د باندې سره رااله وقوع رااله نو دته به مفعول نه وي دته به سوی مفعول نه وي ځکه د باندې وقوع ثانیا او ضمنن راغلی ده نو معنی مونږ وکړه چې شرکت کول د فاعل او د مفعول دی په مشتق منه د اصل فعل کې په دې شان سره چې صدور به د فاعل نه اولا صراحتن راغلی وقوع په مفعول باندې صراحتن راغلی وي اولا صراحتن براغلی وي او صدور به د مفعول نه ثانیا ضمنن راغلی او وقوع په فاعل باندې ثانیا او ضمنن راغلی نو اوس معنی واضح شو کنه لکه ضربته دلته اول کس شو ولګیدو چې هغه فاعل دی په ترکیب کې هم فاعل دی او حقیقت کې هم فاعل دی نو دی اول کس دا بل کس والو
اول ضرب چا وکړو فاعل وکړو نو بیا دا په دویمه مرتبه کې مفعول هم ضرب وکړو ځکه هغه هم لاس تړلی نو ضارب او مضروب څه شو دا دواړه ضارب او مضروب شو یو بل یې وواله نو په اعتبار د نحو سره اعتبار د چا دی فاعل لره دی که نه هغه ځکه چې په هغه کې به فاعلیت وي نو نسبت د فعل به هغه ته کې دی بل کې مفعولیت نو وقوع د فعل به په دې باندې کې حسابې چې ځکه د باندې وقوع واقع شوی دی وال نحو ضربته و شارکته دا مثال شو شارکته د عام لفظ دی او ضربته د خاص دی شارک یشارک مشارکتا ما دغه سره شرکت وکړو یعنی زما او دغه شرکت څه شو هغه سره زما شرکت اول راغی بیا زما سره شرکت وکړو ثانیا هغه زما سره شرکت وکړو اولا ما دغه سره شرکت وکړو ومن ثم او د دې وجنه د کمې وجنه چې په باب مفاعله کې په نسبت چې په باب مفاعله کې بس راځي نسبت د فعل فاعل ته شوی نو تعلق به سی بل پوری وی تعلق به چا پوری بل پوری راغلی جاء غیر المتعدی متعدیا راځي بس شي هغه فعل چې په مجردو کې غیر متعدی دی دا بس راځي متعدی به راځي په باب مفاعله کې به دا متعدی راځي یعنی په باب مفاعله کې دا خاصیت پروت دی چې د یو نه به صدور راځي او سبی او بل باندې بس کیږي په بل به وقوع راځي نو یو ته به نسبت کیږي او بل پورې به د فعل تعلق راځي نو چا پورې د فعل تعلق راځي نو هغه به سی هغه به مفعول به او چې د دنه صدور راغلی چې د کم نه صدور راغلی او د دنه متجاوز شوی نو هغه څه شی دی نو هغې ته متعدي وایي که نه هغه نه تجاوز راغلی دی نو خبره واضحه شوه که په مجردو کې چېرته دا متعدي نه و لازمي و او باب مفاعلې ته دې نقل که نو بیا به هم دا متعدي ګرځي بیا به دا څه وګرځي متعدي به وګرځي لکه نحو کرمته و شاعرته کرمه یکرمو کراما و کرامتا او کرما و کرامتا دا لازمی باب د دې کې مفعول او مجهول نه راځي کرمه یکرمو دا مونږ نقل کو باب مفاعلې ته نو کارمته دی وکړو کارمته دی د نس کارمته دی ته جوړ کو نو دا هو په دې کارمته کې دا هو دا مفعول به دی څه دی دا مفعول به دی خو دلته دا فرق دی چې اکرام کول دا عزت کول د فاعل نه اولا صادر شو او مفعول باندې واقع شو بیا د مفعول نه صادر شو په فاعل باندې واقع شو لکه کرمت زیدن ما د زید اکرام وکړو په اوله مرتبه کې بیا زید ولګېدو زما اکرام یې وکړو نو دې کې به کرامت مقدم وي د یو نه به مقدم وي که نه کرامت او د بل نه به مؤخر وي نو دا لازمي باب دی متعدي شو دا لازمي باب دی څه شو متعدي شو هغې نه وروسته مصنف رحم الله څه وایي کارمته و شاعرته شاعر د دې نه اسم فاعل راغلی دی شاعر د دې نه اسم فاعل راغلی دی شاعر یشاعر مشاعرة مشاعره څه ته وایي چې یو کس شعر وایي د هغې په مقابل کې به بل کس شعر وایي نو مجردو کې څه دی دا باب دا لازم دی چې باب مفاعلې ته د نقل کو نو څه دی ته جوړ کو شاعر یشاعر مشاعرة نو دی که اوس وشو یو کس مشاعره کې یو کس شعر ویلی دا وینا په دې بل باندې واقع شو ځکه هغه اوري که نه هغه ورته ناست دی اوري نو بیا دې بل شعر ویلی نو په دې بل باندې واقع شو نو دلته د یو کس دا شعر او د بل اورېدل دا تعدیت شو نو دغه مثال ذکر کړه چې مجردو کې یو باب لازمي او نقل شي باب مفاعلې ته نو هلته به متعدي وګرځي هلته به څه وګرځي متعدي وګرځي والمتعدي إلى واحد مغاير للمفاعل متعديا إلى اثنين نحو جاذبته الثوب دا به دې ځای وروسته بله خبره ذکر کوي مصنف رحمه الله او ان شاء الله سبحانه وتعالى دا به پر روان درس کې وایو هذا وصلى اللهم على نبينا محمد